چې شاهان د ملک او برسر اقتدار د ملک هغه څنګه پکار دي. که تاسو خیال وکړئ دلته زمونږ د وطن کې بعض خلک کمیونست چغې وایي. کمیونسټي او سوشلیسټي چې دا دوی مساوات ته وایي. نو عزیزانو یو د دوی مساوات دی چې غریب دی راپاسي او بادشاہ سره دی په تخت کېني. یو اسلامی مساوات دی. اسلامی مساوات دی ته وایي چې بادشاہ دی راشي او غریب سره دی په ځمکه کېني. دی ته وایي اسلامی مساوات. اوس دا اسلامی مساوات چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغنا بعد خلفاء الراشدین عملی طور دنیا ته پیش کړی دی او ورته ښودلی دی. عملی طور که رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه اما تاسو ته ویلي دي. داغنا بعد د ابوبکر صدیق زندگی څنګه وه او بیا خلافت څنګه وه اما تیره جمعه تاسو ته عرض کړی. ځکه چې اسلامي مساوات په خوراک سکاک کې بمی د ابوبکر صدیق د دفن او د وفات نه وروسته بیا انتخاب د امیر المؤمنین د حضرت عمر کېده. همغه شورا وه د صحابه کرامو راغونډه شوه او انتخاب د امارت د حضرت عمر یې وکړ. خو یو خبره تاسو ته کوم، په اسلام کې انتخاب د امیر چې کېده دا صرف سړو کړی و که ښځې پکې وي او ښځې بیا په هغه وخت کې څنګه ښځې موجود وي. بی بی عائشې غوندې ښځه موجود وه چې هغه فقیها د امت وه. هغه باریکات د دین چې کوم بی بی عائشې به حل کول صحابه به پرې نه پوهېدل. بی بی عائشې غوندې ښځه موجود ده او انتخاب د امارت کېږي، لیکن صحابه پکې د حضرت عائشې رائے نه وه شامله کړې او نه په دې مجلس کې هغه ته دعوت ورکړی و چې ته هم په دې کې شریکه شه چې امیر دې څوک شي. بیا بی بی فاطمې غوندې ښځه موجود وه چې هغه د پیغمبر لور وه، خاتون جنت وه. هغه غوندې ښځه موجود وه، لیکن په انتخاب د امیر کې هغې لم دعوت نه ورکړی چې ته پکې شریکه شه. ځکه چې ښځې دې دپاره دینه د ښځو کار دا نه دی. د صحابو اجتماع وشوه او انتخاب د امارت د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. اوس حضرت عمر چې څه وخت کې امیر شو داغه کردار څو داغه کردار دا چې ورځ به هم ټوله ورځ په خدمت کې مشغوله تېره کړه او د شپې به بیا ټوله شپه په مدینه منوره کې ګرځېده او هر یو کور ته به غوږ نیو چې په دې کور کې چاته څه تکلیف خو نشته. هر یو کور ته اوس خفه نه شئ. مونږ به داسې وکړی شو یا زمونږ د ملک عمرا طبقه چې ده هغه به داسې وکړی شي چې امیر المؤمنین دې د شپې وځي او هغه دې هر یو دروازې ته غوږ ږدي چې دې دروازه کې چاته څه تکلیف خو نشته. نن وګورئ نن بیګا چې کومه واقع شوې ده په صدر کې بچی پکې کباب شوي دي تر اوسه پورې هغه اور لا نه دی مړ. شپېتونه پاس کسان پکې مړه دي او داسې کباب شوي دي چې د هغې د لاشونو تر اوسه پورې پته نه لګي چې دا څوک دی. د غوښو ډېرې پراته دي. ته دې پېښور کې وګوره او په صدر کې وګوره دې قوم ته احساس قدر هم نه دی شوی. احساس چې یاره دا شپېته اتیا کورونه وران شو، بچي پکې کباب شو، د کروڑونو روپو نقصان وشو. دا هم مسلمانانو کنه احساس نه دی. فلحال ګوره دا قوم وختي زما مخکې موټرې تېرېدې سیرې پې لګولې وې چا ګنټې روانې کړې وې ودونو ته تله. مسلماني دې ته وایي یا دا مسلمانان دي؟ مسلماني خو دې ته وایي چې په مشرق کې د یو سړي په سر درد شي او په مغرب کې ته مسلمان او ته ورسره ځان په تبه ونیسې چې د یو مسلمان په سر درد دی. مسلماني خو دې مسلماني دې ته نه وایي چې تاسو بلډیګر ملا پسې د جمعې مونځ ته راغلي یې جمعې مونځ مو کړه او بهر ووتئ او لاړئ د جنت ټیکهداران شئ. نه نه، د مسلمانۍ وجود ختم شو، وجود. او دا زما خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. هغه فرمایي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه. په دې خلکو به یو وخت داسې راشي چې چا کې به اسلام پاتې نشي مګر نامه به پاتې شي. نن په دنیا کې وګوره د اسلام صرف نوم دی، اسلام نشته. ولا يبقى من القرآن الا رسمه.
او قرآن به پاتې نشي مگر رسم و رواج به پاتې شي. نن د قرآن صرف رواج پاتې دی. قرآن نن صرف مړو ته پاتې دی چې مړو له په غوږ کې ووایو، په قبر ورته تلاوت وکړو، مرشي ختم ورپسې وکړي. نن قرآن دې ته پاتې دی، رسم و رواج پاتې. حالانکه د قرآن دا کار نه دی. نو یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اسلام بچا کې پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي، او قرآن به پاتې نشي مگر رسم و رواج به پاتې شي. عزیزانو اوس په دې سوچ کوي چې دا مونږ سره کېږي ولې؟ اوس پاکستانی قوم له خدا سوچ نه ورني دوی د خدای په غبرګو سترګو وړاندې کی. دا قوم په ټپو کې نه چې لاس تپي او نظر نه لګي، دوی له دا خیال نه ورځي چې دا کار مونږ سره کېږي ولې؟ دا ځکه کېږي چې نن ستا د ملک حکمران طبقه چې ده دا غیر رویه داسې دا رویه چې خپل ملک یې هم دشمن کړ، کارونه یې داسې دي او کرتوتونه یې داسې دي چې ملک یې دشمن کړ. بیا تینا غیر چاپیر گاون ملکونه چې دي هغه هم ټول دشمنان کړ. نو دا نن اور مونږ ته د خپل کور نه لګېدلی دی او دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نن زمون کور تم زمون د ډیوې نه اور لګېدلی دی. تاسو ورشئ په هسپتال کې وګورئ، د چا لاس نشته، د چا سر نشته، د چا خپې نشته. یو قیامت خیز منظر دی، قیامت خیز. خو چې دا غزې د واقعي نه را دې خوشي بیا دې خیالم په خپلو ګډېدو سر شي. دا قوم دا ډم قوم دی، ډم. دا اصلي لویه منډی د ډمې زامن دي. په کار دا دی چې نن ستا په ملک کې خلکو په وینو جړلي وي چې دا ولې وشو. په دې ولې باندې سوچ پکار دی چې دا مونږ سره ولې کېږي. سبا بیا احتمال شته، بل سبا بیا شته، بل سبا بیا شته. نو عزیزانو دا به حالت کېږي دا ملک چې د حکمران طبقې ایمان داسې شي چې حضرت عمر به د شپې دروازو ته غوږ ونیو چې دې کور کې چاته تکلیف ونشته. یو کور کې جګړه وه د مور او د لور. مور لور ته وی چې بچیا دې پایو کې اوبه واچوه، پای کم دي سبا پیسې کمې شي. لور ورته وی چې مور حضرت عمر امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې اوبه اچول جرم دی، نه به اچوئ. مور ورته وی چې بچیا دا شپه ده نیمه شپه ده، امیر المؤمنین به چېرته اوده پروتي او زر کوه دې پایو کې اوبه واچوه. نو لورې ورته څه وایي؟ هغه ښځې هم داسې وي. لورې ورته وایي چې مورې دې کې شک نشته چې امیر المؤمنین به اوده پروتي چېرته، خو که امیر المؤمنین اوده دی نو د هغه خدای خو ویښ دی که نه، د هغه خدای خو ګوري چې زه پایو کې اوبه واچوم نو دا ګناه ده. عزیزانو ایمان داو د امیر المؤمنین ایمان تم ګوره او د هغه وخت د دې ښځې ایمان تم ګوره. د کم بادشاه وخت په زړه کې چې د خدای یاره نه وي، قوم د هغې نه نه یېري. بلکل تا نه به هغه سره یېرېږي چې ستا په زړه کې د خدای یېرئ او ته د خدای نه یېرېږي. نن تاسو په ایمان ووایئ چې نن دا قوم چې د خدای نه نه یېرېږي دوی نه خپلې ښځې نه یېرېږي. خپلې ښځې اول تاسو ځان ته وګورئ، تاسو نه ښځې یېري یا کرت ورته کولی شئ؟ نو عزیزانو نن د ترو اوټ ملک او د قوم د زړه نه بلکل د خدای یره ووته. خوف خدا نشته د قوم په زړه کې. نو چې د خدای یره نشته نو دوی نه هم څوک نه یېري. هغه قسم حالات او مناظر به ګورئ چې بلکل به د زړه د خولې نه بار وځي. دا د امیر المؤمنین ایمان. په بله شپه بیا بار راووتو. نن ستا د ملک امیر المؤمنین چې بار ځي ځان سره 200 ګاډي په کور باندې 2000 پیره ولاړئ. بار ملک ته چې ځي خوشاټر به راغونکي ځان سره به ډک جاز د خوشاټرو بوزي. کروڑونه روپۍ ستا د ملک په دې خرچ راځي. په یو دوره د صدر او د وزیر اعظم کروڑونه روپۍ خرچ راځي. زه یې رکشئ خوار شي همدغه ټیپرو پسې ګرځئ او دغسې به تیکه تیکه کېږئ. خدای په راستۍ که ښه ورځ وګورئ. بله شپه بیا بار ووتو. د یو ونې لاندې نری نری اور بلي. دې نږدې ورغی چې ګوري یو ښځه ده، 3 ماشومان ورته پراته دي او دې دیچکې په اور ایښی دی او تې لاندې اور بل کړی دی. دا ماشومان چې څه وخت کې وجاړي نو دا ښځه په دې دیچکي کې داسې لرګی تاو کړي نو کړ 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 آواز وشي، ماشومان بیا چپ شي. حضرت عمر لرې نه ولاړ دی او دا تماشه کوي لګیا دی. نږدې ورغی ښځې ته وایي چې بیبي دا څه کې ته؟ هغې ورته ویل زه لار وهات څه کې پوښتنې کوې؟ وی نه حل به وی. اوس ښځې ته دا څه پته وی چې دا امیر المؤمنین دی؟ وی حل به وی بیبي. وی زما دا 3 بچي دي، نن 3مه ورځ ده چې دا نهر دي، روټۍ درک نه لګي. ضمیر مې نه غواړي چې چاته سوال وکړم او چا نه روټۍ وغواړم. نو په دا نغري مې دیچکې ایښی دی او دې کې مې کاڼي اچولي دي، کاڼي
نو چې دا لکان بچی مې لوګه ډېر تنګ کی او اجاړي نو زه دې دشکی کې سمسای واما او چې دا کړکړ आवाज دوی واوري نو دی وای چې ټول مور مې راته صفحای لګیا په دې چل باندې دا درې ورځې وشو چې دا بچی ز ساتم په دې چل امیر المؤمنین ورته وای چې بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته نه دی ویلي چې زما بچی نه هر دی ناخذ ورته وای چې الله پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کړي او د پاکستان د امیر المؤمنین بیا داسه نامه چې والین در پسې تانه کې اف آی آر لیکل شي چې د امیر المؤمنین نامه دې بیا داسه اغسته ده دوی ورته انسلټ وای عزتی شوی ده خضر اپاسی او د دې د امیر المؤمنین د خدای تباہ او برباد کړي ولی وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته د خاص ورکوم چې زما بچی نه هر دی دا داغه کار دی چې راشي او مانه پښتنه وکړي چې تن تاسو تکلیف نشته مانه به پښتنه کوي د مسلمان امیر المؤمنین به بلارو کوسو کې ګرځي چې د علاقه کې څوک اوګه خو نشتا څوک تګه خو نشتا څوک بربند خو نشتا دا څه به څوک کی دا څه سوچم ده دا خو یو افسانه ده تاسو ته بیانوم او تاسو یو رینه تاسو کولې شي او نه منئیو کوس مې د جمعات کې ناس خلکو کې یو وزیر کړو بیا به تاسو باندې پیری ولاړی او صاحب یو هین بجوړي او چرته چې په دوره باندې زینو انتظامات په درته شي او خلک به ولاړی سلامای ته د ګلونو ګنټي به لاس کې نیولې او صاحب وزیر صاحب راغی ورواده چې دا اول په صوبه سرحد کې وګوره چې وزیرانو څال جوړ کړي دغه سینه سره پکار چې ورشه ورته چې زوی چپړاسي ورتي کو زوی چپړاسي ورتي کوي نور بسکه نور بسکه لک تحقیقات کوي کنه سرم د چرګانو چټوشه په خبره پیږي کنه چې ورته وایي چې نور بسکه کنه دا تحقیقات لګو کوي رايو کوي او دی وزیرانو ته ورشي چې زوی چپړاسي ورتي کو تعالی مې ډېرې منډې ترړې والی دی او ډېر خدمت مې ستا کړی دی زوی چپړاسي ورته کوم ها نوکری نور بسکه تحقیقات لګو کوي زما عزیزانو ارزا دی چې خدای څه کوي هغه خپويږي مونږ نه پوي حضرت عمر په جړا شو او کور ته په منډه راغی او صدقه جرو ستوان اورې راواغست او په یو منډه بیا لا الته اور په خپل واغغل هغه اور مړو بیا اور بلکو روټای په خېکړي خزه امرا پاسولا ماشومان امرا پاسول په روټای وکړه او بیا یو چټ ولا ورکو چې بیبي سبا زمازه تراشه چې ستاسو بچو ته د بیت المال نه نفقه جاری شي او ذا امیر المؤمنین ما معاف کا چې تا زما په دور حکومت کې درې ورځې نه هرې تیرې زه ته چراغ سبا ور سره چا غوړی چې غوړی چې صاحب دا مثال راوړي دي چې دا خوري هغه ورته داسې وکړه دا ډېر ښه غوړی خدا عمر دې په خدای په ذات قسمی چې دا غوړی ترغه پورې زه نه خورم چې ترسو پورې دا پته راته نه لګېدلی چې دې ټول قوم غوړی خوړلې دا تاسو را پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سیاف فقیر خان د ناصر خان سره ساتي ملاويږي او د دې علاوه د دې تقاریرو کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ